السلام علیکم ګران دوستانو څنګه ستاسو جوړ سه پښتون افغان یوټیوب چینل ته راغلاست ته وایم نن په دې ویډیو کې به تاسو ته تاسو سره دوه موبایل وي او یو واتساپ در سره نو څنګه کولای شئ په دوه موبایلو کې یو واتساپ استعمال کړئ نو اکاونټ په مو یو صرف یوز کوئ وای په دوه موبایلو کې نه په دوه ډیوایسو کې نو چې موږ په دې ویډیو کې به تاسو ته ټول معلومات درکوم نو د ټول نه مخکې اول تاسو په پلی سٹور کې کلون واتساپ په نوم یو اپلیکیشن دی چې هغه تاسو ډاونلوډ کړئ چې لینک به تاسو په ډسکرپشن کې درکوم نو دغه یو اپلیکیشن دی تاسو به دغه ډاونلوډ کړئ د پلی سٹور څخه چې کله مو ډاونلوډ نو دا انټرفیس به تاسو په هوم سکرین باندې به راشي نو دغلته تاسو نه چې څومره انفارمیشن غواړئ نو هغه تاسو برابر کړئ نو زه اوس مهاله دا سکیپ کوم چې کله ما سکیپ کړم نو دلته به زما نه کیو آر کوډ غواړي یعنې سکینر کوډ نو په هغې کې به په دویم موبایل واتساپ کې چې دی هغه به موږ د تاسو کتلی شئ دغه یو کوډ ده موږ به اوس په دویم موبایل کې چې ده نو واتساپ پر راواړوئ تاسو چې کله مو واتساپ راوړو دغه پاس اپشن دغه درې ټکي چې دي دغه اپشنو بټن باندې به تاسو کیکاږئ او دغلته به ویب واتساپ ویب باندې به تاسو کیکاږئ او بیا به اوکې ګیټ اټ او بیا به چې دغه سکینر کوي په دې بل واتساپ کې نو تاسو کتلی شئ په دغه نو چې کله په واتساپ کې مو سکینر کړو نو تاسو که دغه واتساپ مو دغه دویم موبایل ته راغی په هغې کې هم تاسو استعمالولی شئ په دې موبایل کې هم نو لکه څنګه چې زه اوس دغه یو کس ته های لیکم نو دلته تاسو ته بیا زه په دې بل موبایل کې هم یم نو هلته هم هملته هغه ته های لیکل شوې ده نو دوستان تاسو کتلی شئ دغه نو دغلته زه کیکاږم په دغه باندې او دلته زه های لیکم تاسو کتلی شئ نو دلته تاسو په دوه موبایلونو کې چې دا یو واتساپ یعنې د واتساپ یو اکاونټ استعمالولی شئ په ډېرې اسانۍ سره نو دغه یو ملګري زموږ نه غوښتنه کړې وه نو موږ سره ټایم نه و د دې له کبله چې موږ تاسو ته ویډیو جوړه نه کړو نو خفه نه شئ نو دغه اوس تاسو ویډیو نو هیله کوم چې ویډیو مو خوښ شوي نو خامخا ویډیو لایک کړئ او کمنټ وکړئ چې نیکسټ ویډیو درته په څه په باره کې راوړو او یوټیوب چینل خامخا سبسکرایب کړئ ویډیو شیر کړئ